پکتیکاوال د سروبي انګور اډې سرک د امنیت او ساتنې غوښتنه کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سروبي انګور اډې ترمنځ د غځېدلې لویې لارې د امنیت ساتنه او تخریب مخنیوی دې وشي. د برمل اوسیدونکی رحمت الله وایي چې د یادې لویې لارې په اوږدو کې ځینې سیمې اوس هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي او که د پولیسو پوستې پکې ځای پر ځای نه شي کیدای شي د دولت ضد کړیو له لوري یاد سرک ونړول شي. د اوس لپاره پر یاد ترانزیټي لار د لویو بار وړونکو موټرونو د زیات وزن کنټرول لپاره هم اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. خلک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دولت پرې باید له اندازې د زیات بار لیږدونکو موټرونو د تګ مخه هم ونیسي. چې امنیت خراب ده دلته برمل که خونده خراب خو پر تاس لمانځي دغه ځای کې خراب ده. باید دلته پوستې ورته ولویږي او غټ غټ پلونه د هغه وران ویجاړ نه شي. موږ دلته یو کنټا لګولې ده بازار کې ترازو ده نو باید هغه هم راته فعاله شي. دغه لویه لار د پکتیکا ولایت له مهمو لارو څخه شمیرل کیږي او خلکو یې په وارونو د ترانزیټ کېدو غوښتنه هم کړې او د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري یې ژمنه هم شوې وه خو تر اوسه لا نه ده ترانزیټ شوې. د برمل اوسیدونکي د دغه سرک پر جوړېدو خوښي ښیي او زیاتوي چې له دې وړاندې به د سوداګریزو توکو او ناروغانو د انتقال پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو. شرنې او اورګون ته د تګ پر مهال به یې ساعتونه مزل کاوه خو اوس دغه چاره ډیره اسانه شوې ده. برملوال همدارنګه زیاتوي چې په تیرو 18 کلونو کې د لومړي ځل لپاره له یوې سترې پروژې برخمن شوي دي. دا سرک سره زموږ ډېر مشکلاتونه حل شو. مخکې زه سرک نه و موږ به په ګڼټو کې اورګون او شرنه ته نسوای رسېدلی. اوس په یوه نیمه ګنټه کې ورسېدو بېرته راشي. په دا باندې ډېر خوشحاله یي چې والا موږ ته سرک جوړ شو. دا 13 کالو کې والا داسې کار موږ ته بیا نه و شوی پکتیکا ولایت کې که 2 ځله چې موږ ته کار. په ورته مهال د پکتیکا والي ډاکټر مجيب الرحمن څمکني له میلمه راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې یاد سرک په خورا ښه کیفیت جوړ شوی دی خو که د ساتنې لپاره یې کوټلي ګامونه وانخیستل شي نو د کم وخت په تېرېدو سره به له منځه لاړ شي. والي زیاته کړه چې د یاد سرک د امنیت ترڅنګ به هڅه کوي چې د تخریب مخه یې هم ونیسي. څمکني همدارنګه وویل چې مرکز ته یې 2 ځلې د ترازوګانو وړاندیزونه کړي چې په منظورېدو سره به یې په بشپړ ډول د زیات وزن لیږدونکو موټرو مخنیوی وشي. د دې سرک ساتل د دې امنیت ساتل او د دې سرک ساختمان ساتل دا د موږ لپاره ډېر اړین دي. د موږ لپاره یوه حیاتي پروژه ده چې دغه سرک د پکتیکا په زړه تېر شوی یو سرک ده ترانزیټي سرک ده. د دې لپاره موږ مرکز ته 2 ځلې پیشنهادونه کړي دي او د هغوی نه مو د ترازو یا د تلو غوښتنه کړې تر څو هغه لوړ ټوناج لرونکي موټر چې په دې سرک باندې تېرېږي په غیر قانوني شکل سره د هغوی مخه ونیولی شي. د پکتیکا والي له تجارانو او موټر چلونکو هم غوښتنه وکړه چې پر دغه مهم سرک زیات لګښت راغلی نو په دې اساس په کار دی چې ساتنې ته یې پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د دغه سرک لومړۍ برخه له شرنې تر اورګون ولسوالۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه خو د دې ولایت خلک وایي چې د یاد سرک ځینې برخې له ګټې اخیستنې وړاندې له منځه تللې دي.